السلام علیکم. د وفا انجینرینګ خدمتونو لوري نه نن زموږ څلورم لیکچر دی او څلورم لیکچر مو د یو ګډ شکل چې یو برخه مثلث وي او یو برخه مستطیل وي د همدې شکل غواړو چې تاسو ته اندازې معلومې کړو او هم یې درته مساحت معلوم کړو. دغه شکل موږ ته راکړل شوی دی. د دغې برخې مده چې دا برخه څومره کیږي، بیا راځو هم د دغې برخې چې دغه برخه ټوټل موږ سره څومره ده دا پیدا کوو او هم د دغه شکل مساحت پیدا کوو. د شکل د مساحت لپاره اول لازم دغه کومه د مستطیل برخه چې دا معلومه ځان ته. نو د مستطیل برخه موږ د مثلث د برخې څخه بیلو داسې. نو موږ ته راځو دا زونه موږ سره 4 متره ده او دا زونه موږ سره 6 متره شوه. اوس راځم د دغې برخې اندازه معلوموم چې د دغې برخې اندازه به موږ سره څومره وي. د دې دپاره زه راځم چې اکس جمع دی 15 مربع مساوي 4 مربع سره. اوس دلته لیکم چې اکس مربع جمع دی 15 چې خپل منځ کې سره ضرب کړو نو دا 25 کیږي مساوي کیږي 4 چې خپل منځ کې سره موږ ضرب کړو نو دا راځي 14. دلته زه لیکم چې اکس مساوي کیږي اوس نو 15 منفي دی 14. دې ځای کې لیکم اکس مربع مساوي شو د 25 نه چې 14 سوزي 9 پاتې کیږي. کله چې د 9 موږ جذر مربع ونیسو نو د دې د 9 جذر مربع 3 راځي. نو پس موږ ویل شو چې اکس مساوي شو د دې سره شو. نو موږ سره دغه برخه شو دا موږ سره 3 متره شو. اوس راځم هم د دغه شکل چې دا کوم برخې نامعلومې وي دا هم پیدا شولې. اوس راځم د دې غون شکل مساحت معلوموم چې دا غون شکل به څومره مساحت لري. په دوه طریقو سره یې کولی شو. راځو لومړۍ طریقې سره. دا به زه ټول پاک کړم. لومړۍ طریقه ډېره اسانه ده. شپږ چې په څلورو کې په خپله ځل کې نو مثلا موږ سره دغه برخه A1 شوه دا موږ سره A2 شوی ایریا 1 ایریا 2. لازم اول د ایریا 1 پیدا کوم. نو ایریا 1 مساوي کیږي د شپږ ضرب دی 4 مساوي کیږي د 40 سره. نو دغه برخه موږ سره 40 متره مربع شوه. لازم د مثلث برخې ته چې راځم نو A2 مساوي کیږي. نو موږ داسې لیکو چې 1/2 ضرب دی دغه موږ سره بیس شو او دا موږ سره ارتفاع شوله مثلا H شو. نو لیکم B ضرب دی H. اوس راځم دلته لیکم چې A2 مساوي کیږي 1/2 خپله ضرب دی B موږ سره 3 دی ضرب دی H موږ سره 4 دی. نو دلته لیکم چې A2 مساوي کیږي 1 چې په 2 تقسیم کې نو دا خپله 0.5 ضرب دی 3 ضرب دی 4. دغه ځای دا چې کله موږ په خپل منځ کې سره د 3 واړه عددونه ضرب کړو دا موږ ته 6 متره مربع راکوي. نو موږ اوس داسې ویلی شو چې A2 برخه چې موږ سره ده دا 6 متره مربع شوله. نو دلته داسې لیکم چې A ټوټل مساوي کیږي A1 جمع دی A2 مساوي کیږي A1 موږ سره دی 40 متره جمع دی A2 موږ سره دی 6 متره. نو د دې ځای نه زه باید داسې لیکم چې A ټوټل موږ سره مساوي شو 40 جمع دی 6 مساوي کیږي 10 متره مربع سره. نو دغه برخه دغه کوم شکل چې موږ ته راکول شوی و د دې ټول شکل مساحت موږ سره 10 متره مربع شو. دا و د لومړۍ طریقه څنګه کولی شو چې د یو شکل مساحت پیدا کړو. او دوهمه طریقې ته به هم راځو خو هغه بل لیکچر کې درته روښانه کوم چې څنګه کولی شو چې دغه شان د شکل موږ په بله طریقه څنګه حل کولی شو. خو زموږ د یوټیوب چینل د سره سبسکرایب کړئ او هم یې د نورو ملګرو سره شیر کړئ.